آیا تاسو کله هم د الوتکې له کړکۍ بهر کتلي؟ هغه نه ختمېدونکی شین اسمان مو لیدلی او له ځانه مو پوښتنه کړې چې ولې موږ په همدې لوړوالي کې پاتې کیږو. حال دا چې داسې ښکاري لکه اسمان چې بې پایانه وي او لا پورته تللی شو. آیا دا عجیبه نه ښکاري؟ الوتکه پورته ځي خو بیا ناڅاپه ودرېږي، ځان ثابت کړي او په هماغه لوړوالي کښې پاته شي، په داسې حال کښې چې د نړۍ له یوې غاړې بلې ته په هماغه ارتفاع کښې سفر کوي. دا نه د ځواک کمښت دی او نه دا چې اسمان نور نشته. اصلي حقیقت ډېر په زړه پورې دی، ځکه دا د اقتصاد، ځواک، خوندیتوب او د فیزیک د سختو قوانینو ترمنځ د دوامداره توازن موضوع ده. آیا کله مو پام شوی چې نږدې هر مسافر وړونکې الوتکه همداسې کوي؟ له ځمکې پورته شي، څو دقیقې لوړېږي او بیا هماغلته پاتې شي، لکه چې د کوم نامرئي چت سره ټکر شوي وي. ډېری خلک فکر کوي چې الوتکه خپل لازمي حد ته رسېدلې او نوره پورته نشي تللی، خو حقیقت دومره ساده نه دی. مسافر وړونکې الوتکه په یو ټاکلي ارتفاع کښې الوت کوي، ځکه هلته یو تقریبا جادویي توازن موجود دی. کم د سون مواد مصرفیږي، کافي ځواک ساتل کیږي او خوندیتوب تضمینیږي. عملي څېړنې ښیي چې په لوړه ارتفاع کښې هوا ډېره نرۍ وي چې د هوا مقاومت کموي. دا معنا لري چې الوتکه له لږ مقاومت سره مخ کیږي او په اسانه روانه وي. نو ښایي داسې فکر وشي هر څومره لوړه ارتفاع هغومره ښه ده. نرۍ هوا د لږ مقاومت، لږ سون توکو مصرف او لوړ سرعت معنا لري. همدا دلیل دی چې الوتکې د ځمکې سره نږدې نه الوځي، بلکې پورته ځي تر څو له دې ګټې څخه استفاده وکړي. خو دا منطق تر یو حده پورې سم دی. کله چې الوتکه ډېره پورته شي، هوا دومره نرۍ شي چې دا ګټه په ستونزه بدلیږي. یوه داسې نکته شته چې وروسته د الوتکې زیان له ګټې سره زیات شي او همدلته اصلي ستونزه پیل کیږي. لومړی دا ستونزه په انجنونو کښې څرګندېږي. انجنونه هوا داخلوي، فشار ورکوي او له تیلو سره یې ګډوي او زور تولیدوي. خو دا ټول د هوا په مقدار پورې تړلي دي. هر څومره چې الوتکه لوړېږي، هوا کمیږي او انجن ته لږ اکسیجن رسیږي. انجن ناڅاپه نه بندېږي، خو ورو ورو خپل ځواک له لاسه ورکوي او دا کمښت د الوتکې د پورته تګ وړتیا محدودوي. وروسته بیا بله مهمه برخه راځي، لکه وزرونه. وزرونه الوتکه په هوا کښې ساتي او د هوا د جریان له لارې د فشار توپیر جوړوي چې پورته ځواک رامنځته کوي. خو دا هم د هوا په کثافت پورې تړلې ده. که هوا ډېره نرۍ شي، وزرونه باید ډېر سرعت ولري تر څو هماغه پورته ځواک تولید کړي. دا داسې ده لکه په لږو اوبو کښې لامبو وهل چې باید ډېر ژر حرکت وکړو چې ډوب نشو. نو الوتکه باید سرعت زیات کړي، خو سرعت هم خپل حد لري، او که ډېر زیات شي نو نوې خطرناکې ستونزې رامنځته کوي. همدلته یوه ډېره حساسي او خطرناکه سیمه منځته راځي چې ورته کاپین کورنر یا د خطر کونج ویل کیږي. په دې حالت کښې الوتکه په ډېر محدود سرعت کښې الوت کوي. که سرعت لږ شي، وزرونه کافي پورته ځواک نشي تولیدولی او الوتکه له کنټروله وځي. که سرعت ډېر شي، د هوا خطرناکې اغېزې